د اختر د مانځه متعلق څوارلسمه مسله هغه دا ده چې عیدګاه کې د سترې اهتمام کول پکار دي، لکه څنګه چې د نبی علیہ السلام طریقه دا وه چې هغه به د اختر مانځه د پاره راوته، نو یو نیزه وړوکې نیزه به د هغه مخې ته وړل کېدله او هغه به هغه د سترې په ځای ودروله. حدیث امام بخاری رحمه الله فرمائی ان رسول الله حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه فرمائی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې به کله د اختر و مانځه ته راته نو داسې یو نیزه به د هغې په باره کې به د الله نبي حکم وکړو نو هغه به د دې مخې ته ودرولی شوه، هغه ته به نبي علیه السلام لمونځ کو او همدغه طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم وه. همدغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی صحرا کې لمونځ کوي نو مخې ته دې ستره ودرئ. پنځلسمه مسئله د اختر د لمونځ په باره کې دا ده چې د اخترونو لمونځ 2 رکعاته دی، څنګه چې حدیث امام احمد رحمه الله په مسند کې نقل کړی دی په صحیح سند باندې. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي صلاة السفر رکعتان وصلاة الاضحى رکعتان وصلاة الفطر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان تمام غیر قصر على لسان محمد صلی الله علیه وسلم. هغه فرمایي چې د اختر لمونځ 2 رکعاته دی، د سفر لمونځ 2 رکعاته دی، د لوی اختر لمونځ 2 رکعاته دی، د وړوکي اختر لمونځ 2 رکعاته، د جمعې لمونځ هم 2 رکعاته دی او دا پوره دی، قصر نه دی د الله د نبي په ژبه باندې. 14مه مسئله دا ده چې په اخترونو کې به څومره تکبیرات ویلې کېدلی شي. دې باب کې امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجه په صحیح سند سره روایت راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرا 7 في الأولى و5 في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په مانځه کې به 12 تکبیرات ویل، و تکبیرات به په اولنی رکعت کې ویل او دا به هم د قرات نه مخکې ویل، او 15 تکبیرات به په 2م رکعت کې ویل او دا به هم د قرائت نه مخکې ویل، او د دې نه 2 رکعتونه به مخکې نور لمونځ نه کوو او وروستو به هم نه کوو. همدغه رنګې روایت امام ابو داود په حسن سند باندې نقل کړی دی د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما هغه فرمای التکبیر فی الفطر 7 فی الاولى و5 فی الاخرة والقراءة بعدهما کلتیهما. اوړو کې اختر کې و تکبیرات با په اول رکعت کې ویلې کېږي او 15 تکبیرات با په آخر رکعت کې او قراءت با د دواړو نه وروسته ویلې کېږي. همدغه رنګ یو بل حدیث امام
ابن ابي شیبه المصنف کې نقل کړی دی. امام ابن ابي شیبه رحمه الله مصنف کې او د علی رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمای و د علی رضی الله تعالی عنه فرمای امام عبدالرزاق نقل کړی دی په مصنف کې د علی رضی الله عنه عادت داو کان علی رضی الله عنه يكبر في الأضحى والفطر والاستسقاء 7 في الأولى و5 في الآخرة. علی رضی الله عنه په وړو کې اختر لوی اختر استسقا کې و تکبیره په اول رکعت کې ویل او 15 تکبیره به په آخرنی رکعت کې ویل. امدس نافع یو روایت کړی دی او د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه هم یو روایت امدس شته. روایت امام مالک رحمه الله نقل کړی دی د نافع رحمه الله ناغوي شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. وإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سره د اختر مانځه ته حاضر شوم نو هغې به په اولني رکعت کې 7 تکبیره د قرات نه مخکې ویل او په آخرني کې به 15 تکبیره د قرات نه مخکې ویل او به فرمایي چې همدغه امر دی زمونږ په وړاندې باندې د دې تکبیراتو سره آیا د دې سره به رفع الیدین کیږي او که نه کیږي. نو دا خبره ذهن کې یاد لرئ چې رفع الیدین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په صحیح صریح حدیث کې ثابت نه دي بلکې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه موقوفا نقل دي چې هغه په تکبیراتو کې رفع الیدین کول خو مرفوعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. په دې وجه ډېر علما ورته مستحب ویلي دي. د دې دوه تکبیرونو تر مابین به څه شی ویل کېږي او که نه د دې په مابین کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کومه دعا کوم ذکر نقل نه دی. البته د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه امام بیهقی السنن الکبرا کې نقل کړی دی چې هغه به فرمایل عبدالله ابن مسعود صاحب ویل چې ته به اول تکبیر افتتاح وکې بیا به په د الله رب العالمین حمد ادا کې بیا به د الله په نبی باندې درود وې بیا به دعا وکې بیا به دویم تکبیر وکې او بیا به دا کار کې بیا به بل تکبیر وکې او بیا به داسې کې. نو د هغې نه معلومیږي چې د دویم تکبیر نه وروستو به هم سړی د الله حمد صلات په نبی علیه السلام او دعا ویلی شي. خدا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل قول دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې کې ثبوت نشته. نو لسمه مسله هغه دا ده چې د اختر په مانځه کې به کم قرائت ویلی کېږي. نو دې باب کې حدیث امام مسلم نقل کړی د عمر رضی الله تعالی عنه نه چې هغه د ابو واقد اللیثي رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړو کې یو لوی اختر کې به کم قرائت ویل. هغه فرمایل چې قاف والقرآن المجید به اول رکعت کې ویل او دویم کې به اقتربت الساعة وانشق القمر. نو دویم کې به دا ویل او دسې هم ثابت دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. امام مسلم رحمه الله حدیث نقل کړی دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغش. نبی علیہ السلام بعد اخترونو په منځو د جمعې په منځ کې په اولنی رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی او په دویم رکعت کې به هل اتاک حدیث الغاشیه او چې کله به د اختر منځ او د جمعې منځ جمع شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دوانو منځونو کې سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاک حدیث الغاشیه دا دوانو سورتونه به ورپکې ویل.